یو خبر تکوم چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. نه دي چا چپلوسي کوو، نه دي چا جاسوسان یو، نه په پیسو خرڅېږو، نه له چا نه ډارېږو، نه چاته میو میو کولی شو. حق غږ به پورته کوو، هغه که د اسپانیا پارلماني، که د افغانستان پارلماني، که د یورپي یونین پارلماني، که امریکایي، که کابلي، که اچلي، او که د موږ سر په دغه لار کې ځیم، موږ والله بالله په یغه ورځ خپل سر ورکړی چې دا کار هم شروع کړی ده، دا لار هم نیولې ده. اوس نو دا د ما خبرې تاسو سره شیر کړې ان شاء الله. الله دې زمونږ ویل زمونږ غاړه خلاصول دي. ښه موږ درته ویل چې طالب ورور تاسو د حکومت څوک داسې نه پرېږدي. ځکه افغانستان د ټولو مشترکه د ټولو کور دی. که ته نن زور کې ستا نه مخکې دلته 20 کاله ډېر په زور باندې راغلي دا خلک، صحیح توازن یې ونه شو ساتلی، انجام یې څه شی شو؟ ته د هغې نه په طاقت کې نه یې، ځکه هغې سره ټوله دنیا وه. والله چې بیا به در باندې مخه د 2001 کال ټوکې کېږي. 2000 موږ درته په دغه یو چې ځانونه اصلاح کوي، دغه راغیم بدله کوي. دا اوس هغه وخت نه دی چې هغه 9 وخت دی. اوس ځوانان الحمدلله دنیا هم لیدلې موږ ته خدای نه قسم موږ ته کفر یا دغه وکړ نه. خو دا کوم شیونه چې دي موږ ته چې د اسلام په چوکاټ کې ته وګوره، غټ غټ علماو ته وګوره چې دا کوم کارونه ته کې د اسلام کې نشته. او بیا د حکمت هم راغلی، دا کوم کارونه چې ته کې دغه د افغانانو او د ستاسې په منځ کې واټن پیدا کېږي. او بیا نور د خدای نه خودونه نور منې شئ، د خودونه نور منې شئ، د مکتبونه نور منې شئ. یو سپری پورې کار لري، بلې بوټانو پورې کار لري چې مهربانه څوک خو خودونه وزرې غواړو. اوس بله ورځ ویل چې مهربانه ته خلک سره کور کې سره هم چالان کې بل لکه ته کور ته نور راننوځي، کوټې ته کټ ته راننوځي. د خدای په لحاظ باندې د افغانان مسلمانان دي، نور دغه شی نه منې شئ چې د سم کار وکړئ، د نړیوالو سره اړیکه ونیسئ. دغه افغانان په راز کې والئ، دغه 20 کاله موږ چې ډېر خلکو ته وایي چې دغه د تا کوم چې دا کوم کار روان کړی دی دا ظلم دی، وحشت دی. دغه ټولې ویډیوګانې دا شی زموږ شته دی په دې میډیا باندې. همدې موبیل صاحب دغه زما ویډیوګانې لایفونه کتلي، دغه نورو طالبانو کتلي، ما سره په دې لایفونو کې راځي. ما به چغې ویلې، ما به هره بمبارۍ، ما به هر وحشت باندې ویډیوګانې لایفونه کړي دي. نن د عزیز رحمان د مدرسې دغه راپاڅېږي شاګردان ما ته په کمپیوټر لیکي چې امریکایانو په خلاف تاسې څه وکړه، د امریکایانو په خلاف موږ ته مظاهرې کړي. وایي څنګه د ویډیو د امریکایانو په خلاف باندې پوښتنې شوې، ما په کرکټ ډرون کې راغوستي چې د کرکټ ډرون 2019 ورلډ کپ دلته په افغانستان میچ و، غټې غټې پوښتنې مې چاپ کړي. د ډرون نه بهر راویسته، موږ دلته سیاست نشي کولی چې بهر راووتم انګریزانو ته مې راځي نه وایي ملزم په وطن کې وحشت کوي دا ساتي خلک. تاسې د دې امریکایانو والله بالله د ما ویډیو مکمل تاسې په چا باندې وګورئ، په بل ورځ په پارلیمنت کې په امریکایانو باندې مې چې کومې خبرې وکړې والله که دوی په کابل کې کړی شي. والله ما ورته ویلې نن له یوکرین سره تاسې په یوکرین سره چې کومه راخیستې ده دا کار تاسې په 1980 کې له افغانانو سره تاسې غدارانې. قسم په الله ما ورته ویلې چې افغانان تاسې د افغانانو مکروزي یا ویډیو پرته د سېنات پارلمان ویډیو ده، دلته د خلک ترجمه کړي. مو ورته چې دغه بیا پاچا صاحب محترم اسلام تاسو ته به معلوم یو کال دلته ترهګر او برید وکړو، دا ګوګل ته ولاړ شئ کنه، زه به تاسو ته لینک دروایم. ترهګر او برید وکړو، یو جلوس راغی چې بیلې نور جماعتونه مسلمان دلته نه، واحد لاول افغان ځوان واحد سړی چې د ټول جلوس 2.5 زره نفرو مخه مې وکړه. او ویډیو په 140 ملکو کې دا رااله په خبرو کې مالي مسلمان یم، ویاړ کوم چې مسلمانان یو. ما د خپل اسلام دفاع هلته وکړه بابا. اوس له موږ نه زیات مجاهد شي به څوک کېدی شي چې کوم په دا ډول هېوادو کې سترګې په سترګو کې اچي. اوس نه پاچا صاحب محترم دغه صرف اسلام لاول خو توپک او د زور په زور باندې حکومت اسلام کې تاسې ما ته راوښیي دا چیرې جایز ده؟ اسلام یا حکومت چې ده د قوم د رای مطابق به راځي، چې کوم خلک قوم دا ملت وټاکي آبی دومره دا خبر ده. زه خپل ورونو طالبانو ورونو لا نورو ته دا یایم چې قدرمنو آیا په دنیا کې صرف افغانستان لا پکتیا پلانکۍ ولسوالۍ او یوه پوسته کې کېناستم شین چې کم دا نه ده. لا په ارګ شاوخوا ولاړ یم پیره باندې پلانکي ملا صاحب ګارډ یم باډي ګارډ یم، دا رینجر لاول پلانکي سره وسله ما سره ده، دا نه ده نړۍ کې. دا په اروپا کې په نورو هیوادو کې افغانانو ډېر غټ محنتونه کړي، په دغه فرانس، سپین، لندن او جرمن داسې ځوانان دي. تاسې له دغو نه ګټې واخلئ، تاسې له دې ته مینه ورکړئ. د دې خواهشات څه دي؟ پاچا صاحب بالکل سادارونو لای په بندو زه فخر کوم په اروپا میشتو مومن مسلمانانو افغانانو باندې چې مور لیکلي ساتي باندې بچي دي راوړي. تاسو په دې سخت وخت کې د افغانستان کونډې یتیمانو خپلوانو سره کومک وکړو. خپله د موبیل صاحب دغه چې ما 300 میلیونه روپۍ تقسیم کړي، همدغه شان نور خیریه ټولنې همدغه شان نورې تاسو خپل وطن سره اصلي مجاهدین اصلي مومن مسلمانان تاسو یاستئ او کوئ باید خپل وطن سره کومک، ځکه چې دا یو غټ جماعت دی
دین د حاجت دغه چې تاسو خپل خپلوان ګوري خپل کونډې یتیمان ګوري افرین دي شو ساتي په مور الله تعالی به ان شاء الله تاسو ټول تاجر درکړي هغه خلک چې تاسو په سپک مکوي هغه خلک نو خواري خوري نیولې هغه چاته وروره دی یو ډوډۍ نشي ورکولای مګر تاسو چې خپل فامیلونه او خپل افغانستان سره کومک کوي او خپل کونډې یتیمان هغه یو ډوډۍ ورچیږي دا به دوامدار دی په پتا تاسو ځوانان وانه بالکل همداسې دا فرندیر نه بس ان شاء الله محترم پاچا صاحب روابط کی به یو سیار سماغي لاول موږ داخلي خبر کوم کنه چې پاچا ته دغه د چا زړه نه خوږي او ډیره بخښنه غواړم کدي چې د مال خبرونه چاته د چا زړه خوږېدلې لا چا باندې بدی لګېدلې زه ډیره بخښنه غواړم ځینې غواړم زه یعنی موږ د ما غوندې افغاني وارزي سره یم هغه نه لرم چې نن طالب د ټولو قومو د ټولو ملي ارزښتو د ښځو حقوق د ماشومانو تعلیم د وطن د سوکالۍ د یووالي لپاره کار کوي نو ټول لاول باچا صاحب ته د دې په صف کې د ملي بیرغ ملي ارزښتونه او ورسته موږ دا امکانات جوړولای شو چې د اګریکلچر د اوبو په نظام کې په داسې کارو کې چې څنګه د افغانستان په ګټه کې موږ دغه خلکو نه دا کارونه اخیستای شو چې حالت د خلکو سره مرسته وکړي اوس او دا غز ټوپک او ډارول دا خلک فرعون آیا د طالبانو بالکل آیا زد ما یو تنه داخلي او پروګرام به ختم آیا طالب له قارون نه زیات زورور ده له شاداد نه له فرعون نه له هټلر نه له قذافي نه له صدام نه له مشرف نه له بل نه آیا دې زیات حضور کړي آیا په یو وخت کې بس یار بچای پیدا سي په نام به یو باندې زديک سړي نام نه غواړم چې واخلم د دیغو برکتونه دي سنن صلیح کلمو په دربدري کې سهار بچای به پیدا سي دیغه نه به نن دیغه په کابل کې په ختلم نه کوي په کوڅو کې ګرځي آیا تاسو دیغه نه زیات فارمسي ګلببونه وسوي آیا تاسو دیغه نه زیات تکړه وسوي آیا تاسو دا شیان د حل لاره ملي یوالي ملي ارزښتونه ملي بیرغ او خلکو ته د روزګار د تعلیم دا شان څلور پنځه شیان دي دغه باندې کار وکړي د افغانان د میشت افغانان په اروپا کې سي دي هغه په نړۍ کې ټول هر سړی له تاسو سره ان شاء الله په خدمت کې به د وطن لپاره او که تاسو دا بل لار نسی د جنگ د زور او تعصب او کومپرستی زب او پلانکای او دا نه منه نه د تاسو انجام بم هغه یې نن د کوم خلکو دا در بدر دي اوس تاسو ته بل ډول راځي بالکل دغه شان مشتله دا د پروت ان شاء الله د افغانان باندې شهیدان وي زه یو خبره کوم چې موږ په تعصب خبره نه کوم موږ څلور دي سولتونه موږ ټول افغانستان دی موږ ټول ردي وجودم دي خدا دا خبره وره چې دا د دوه ولایتونو کار نه دي چې حکومت په افغانانو کې دا خبره ده ساتي موجوده حکومت کې دی دا صرف د دوه ولایتونو دی دا د ټول افغانانو حکومت نه دی ملي کې شی ملي کوي هر یو افغان په دې کې دا کوي زه یو خبره کوم په اخره کې دا باندې ورونه د څه خبره وکي وای چې په دې کې ورونه د دوبان مشته دي موږ دلته یو دغه جوړ کړی یو کې یو مجلس تقریبا موږ پیریش نه پر د پښتانه یو راکې تاجک یو راکې ولبک ورو نو موږ خبره وکړه دغه چې ولبک ورو په پښتون نه پېدو نو خبرې چې ختم شي میټنګ چې ختم شو ما وته چې پلانې ته پوښښ په دری کې وای یا کوم نه پامینم او کولش قبول وکړم نو اوس مطلب دا چې هغه کوم خلکو ته چې ورکړی دی هغه یو کس د موږ د خو چې دا دغه د حکومتونو نه کیږي او ملي شي ته فکر کوي کم تاسو چې څلوي غره دي 50 غره دي طالبان هر څومره دي هغه تاسو مهم نه دي تاسو مهم ودسته موږ ته مهم موږ هغه تاسو دومره مهم نه دي بالکل دا به څنګه چې کومه د سمې حدودونو په طالبان په وجه باندې شي ټول د لوکي مقام راته لوکي او په د باران دي کې نو چې خپل په اسلامي خبره ته راځي روزه قوانینو باندې رقم په ټي وي تر دې په توګه ورکې په کابل باندې د کابل خلک ورنو مسلمانان دي نن مسلمانان دي سبا مسلمانان دي تاسو فکر کوئ افغانانو ته نو انده دا یو الله دې سپاره مساله ضروره خوشاله شم او افغانان ته ډېر رفوع معلومات ورکړو او موږ د جنگ په خلاف یو د یووالي تمکار کوو اتفاق دې هڅه وکړو او طالب استاد څه کوم طرف رواني ښکارا د تشپې نه مشفا سپیکر ته روان یو غړان دی په دې غړان چې تولیږي موږ د خبرونو د خپل پخه مغرورات مکوه سپک نظر افغانانو ته مکوه سپک نظر ما ته مکوه بل افغان ته مکوه چې زموږ اصلي لګیاستي بیا به د پرومو ته کې به دې ورکی بیا به ورونه بیا به د شپې او د دوران د دې ورکی بیا به دروازه اندن خلک به دا کار کوي چې دا کم خلک چې مهربانه ساتي په خواږي ګرځي نو په دې لپاره ما ټول افغانان ډېر مننه چې کوم په پیسه واغسته ساده د درنګ چې لمونږه ملمو ورونو او ډېر خبرې وکړې په اسپانیا کې وو دا به ان شاء الله بیا موږ سره ایسا دی په مې مړي او خدای دې ژوندې لري انده شان د افغانانو ته الله ډېر عمر ورکړي چې د وطن ملي فکر او سوچ لري او په ملي فکر باندې وطن جوړيږي په ملي سوچ باندې وطن جوړي په دې د اسلام د مکه د مکو تاسو باید سړي وګوري لکه ساده دور ورو ورو باندې نو خبره ته وایم عزت منشي چې موږ سره په خبرونه کې څه واغسته
بس ډیره مننه له تاسو نن اسپانیا د هر افغان اسپانیا ته راسي ان شاء الله سیاسي نورمال افغان ان شاء الله زم خدمت کیم